سلام من الله علیکم ورحمت من لدنه وبرکات. درنو دوستانو ستړي مشئ. الله تعالی دې وکړي چې خوشحاله او سوکاله ژوند ولرئ. ابو ادریس الخویلانی د تابعینو له تکړه علماو دی. د کیسه کوي چې د دمشق یو جومات ته ننوتو، ګوري چې هلته شاوخوا 10 ځوانان راټول شوي دي او یو درسي حلقه جوړه ده. او د دې درسي حلقې په مشرۍ کې یو بل ځوان دی چې دا کسان کله چې دوی په خپل منځ کې اختلاف یا ستونزه پیدا کوي په درسونو کې، نو دغه کس ته مراجعه کوي. دی وایي چې دغه ځوان ته مې په زړه کې بېساري مینه پیدا شوله او داسې احساس مې وکړ چې دغه ځوان سره باید خبرې وکړم. وایي چې له چا نه مې پوښتنه وکړه چې دا څوک دی. وایي ځواب راته دا راکړل شو چې دا معاذ ابن جبل د پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابي دی. نو کله چې وایي ما وکتل دلته ګڼ بیروبارو ګڼه ګوڼه زیاته وه، نو داسې فکر مې وکړ چې سهار لمانځه ښه وخت دی چې د سره دا ومومم او خبرې ورسره وکړم او خپله مینه ورته اظهار کړم. نو وایي چې تصمیم مې ونیو سهار وخته راشم جومات ته، تر ټولو مخکې او له ده سره خبرې وکړم. کله چې وایي جومات ته رالم، ومې کتل تیاره وه. چې کله مې څراغ بل کو، ومې کتل چې همدغه ځوان تر ما مخکې شوی دی او په لمانځه باندې ولاړ دی. نو وایي انتظار مې وکړ چې دی لمانځه نه خلاص شي. چې لمانځه نه خلاص شو، نو زه خواته ورنږدې شوم، سلام مې ورسره وکړ او ما ورته وویل چې زه پرون چې ما ولیدې، نو ستا سره زما بېساري مینه پیدا شوله او زه خاص د الله تعالی له خاطره ستا سره مینه کومه. وایي ده رانه پوښتنه وکړه چې څه دې وویله. ما ورته ځواب ورکړل چې زه له الله تعالی په خاطر له تا سره مینه لرمه. وایي ده بیا پوښتنه وکړه چې څه دې وویل، او ما ورته ځواب بیا تکرار کړ چې زه د الله تعالی له خاطره تا سره مینه لرمه. نو ده وایي راټینګ کړمه، په غېږ کې رانږدې کړمه ځان ته. وایي راته ویل چې ته خوشبخته یې، خوشحاله اوسه او زیری درکوم، ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم مې اورېدلی چې ویلي دي المتحابون فی جلالي لهم منابر من نور یغبطهم النبیون والشهداء. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې دوه کسان چې د الله تعالی لپاره خپلو منځو کې مینه کوي، د دوی دپاره د قیامت په ورځ داسې منبرونه دي له نوره جوړ شوي چې پیغمبران او شهدا به یې په لیدو باندې متاثره کیږي. ابو ادریس الخویلانی وایي چې د دې خبرې په اورېدو ډېر سخت خوشحاله شوم او په همدې خوشحالۍ جومات نه د وتو په حال کې وم چې عباده ابن صامت مې ولیدو. هغه ته مې دا کیسه وکړه. هغه راته ویل چې زه به درته یو بل حدیث وایم چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه مې اورېدلی دی چې الله تعالی وایي زما مینه د هغه چا لپاره لیکل شوې ده چې دوی په خپلو منځونو کې زما لپاره مینه کوي. یو بل حدیث مبارک کې راځي چې سبعة یظلهم الله فی ظله یوم لا ظل الا ظله. 7 ډوله کسان دي چې الله تعالی به یې په قیامت کې تر د خپل عرش تر سیوري لاندې ځای کړي، هغه ورځ چې تر دغې سیوري پرته بل سیوری نشته دی. د 7 کسانو له ډلې 2 هغه کسان دي، 2 هغه ځوانان دي چې د الله تعالی د مینې په خاطر باندې خپل منځونو کې راټولیږي سره او د الله تعالی لپاره په خپلو کې جدا کیږي. نو په خپلو منځونو کې که مینه کوئ د الله تعالی لپاره کوئ، کله چا سره کینه کوئ د الله تعالی لپاره کوئ. شخصي کینه مه کوئ، شخصي کینه انسان تباه کوي. او د الله تعالی لپاره مینه کول او د الله تعالی لپاره بغض کول خپل خالق ته انسان نږدې کوي. الله تعالی دې زما او ستاسو په منځ کې هم مینه یوازې د خپل جلال په خاطر کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجد قوما يؤمنون
عطش ذبيح، بذكر الإله تطيب الحياة، تسر أسارير وجه صبيح، تسر أسارير